دا هغه شپې دي چې انسان پکې د هغه شپې تلاش کوي کومه شپه چې د الله په نزد باندې له زرو میاشتو نه هم ډېر غوره لري. په هغه کې عبادت، په هغه کې اوښکې، په هغه کې سجدې، دا هر یو د الله په نزد له زرو میاشتو ډېر فضیلت لري. دا داسې ده لکه یو څوک چې په یو معدن کې کار کوي او هغلته ټول کار وکړي، خو په دې تمه باندې کار وکړي چې یوه ورځ نه یوه ورځ خامخا زه د ژوند تر ټولو قیمتي غمی پیدا کولی شم، د لیلة القدر شپه. دغه شپې له نن څخه پیلېږي او شروع کېږي. په ټوله دنیا کې مسلمانان نن شپه اعتکاف ته کښېني. اعتکاف له د دنیا له فتنو، له دې شوره الله ته تېښته ده، الله ته ورتلل دي. دا اعتکاف موږ ته دا را زده کوي چې موږ له عبثو خبرو، بې ځایه روابطو، په دنیا کې د زړه تړلو نه ډډه وکړو او له الله سره وتړل شو. مبارک دی وي هر هغه چاته چې نن شپه اعتکاف ته روان دي. دا شپې او دا ورځې که په مسجد کې هم نه وي نو خامخا په عبادت باندې تېرې کوي.